عزتمندو نن د سره ډیره اهمه موضوع باندې یو ویډیو شیر کوم. ټول ملګري په خپل باندې غور سره ووري او خپل ملګرو سره هم شریک کړئ. مثلا چې بده مخبره کې ولاړه ده کنه دې باره کې بده فیسبوک باندې دا خبره اترې دي سو کوئی دروغ دي سو کوئی اختیار دي خو زم دروغ دي صحیح شوزا اسه منګړت خبره ده خو دنه به یو موضوع پرته ده یو رور مړ شوی دی او دا خور یا خلکو ته وجه ز په خپل د خپل رور سره زما او کله چې تاسو خاور په ولاړه وي دا غي پورې ورته ولاړې ما نو خلک وی سیدا د چې کله رااله دا خور رااله لا ګور ډیره درنه خبره پکې ده ما خو ته ویزا منګړت خبره ده او کې دا د شوی نه دي خو ځاګه موضوع ته رااله مزما او استاد معاشره کې دا خبره ډیره ده الله اکبر کبیره مدارور چې مړ شوی او کله په خاورې وراوړېدلې دي دا غي نه پس دا خور نه ده دا خور ورته کې ناستا او سیوی ورته اے الله هغه غرونو هغه خلکو ویم چې دا وجه د خپل رور د پاره د مغفرت دعا غواړي خو خور رااله او خپل رور ته د پاره د الله نه دعا وړي الله وای د خپل رحمت نه داسې محرومه کې لکه څنګه چې دی رور ز دیر شکاله د خپل د پلار د مال نه محرومه کړي ما الله اکبر کبیره وای دیر شکاله دزه د خپل د پلار د میراث د پیسو د جیداد نه محرومه کړي ما زه دا منګړت خبره ده ځکه ویم درته ځه او تاسو وایي په معاشره کې دا خبره نه مړه کم لور او خور چې سو غواړي کنه پاغي بچدارونو دروازې بندې کو نه بندې پخپل مالی دلی دي پخپل زاورما پخپل ما ترنګونه کوي یو سورج مخ یو زنانه ما ترنګ کړو او هغه علاقه نه یادوم بیا بعض خلک ګیلې کوي او وی مولانا صاحب صرف د خپل حق تپوس مې وګو او ټول رونه راته پړل شو او د پلار کور را باندې باندې بس وډیره سخت را باندې راشي خو خپل رونه سکی اغه را باندې دروازې بندي کړي ولې زما استاد د معاشره کې دا نشته دا خبره ترې زمو شیخ سے فرمایي وای ما چې کله کور جدا کو نو ما د خپل کوټي درشنی درشلی برګي هغه مم شمار کړي پاغي کې مې مولوی سخپل خویان دلا ورکړه الله خوري ګوره چرته یسو نه غواړي خوري ګوره ضرور دروازه بده باندې بندي هغه پلارانو ته زویم چې جاخي کنجي مپرې دي خپل بچو ته تاسو خو به تلاړ شي د قبر کې به سملې بیا تاسو په دې جیداد باندې د غرونه خویان دي سکی اختلافات کوي پلارا ته خو به سباله مرشي لاړ بشي خو پلارا په دې خپل جمدانه باندې دا ټول خبره تر یواري کا هغه مشرانو ته زم چې جمدي دي او دا خپل خبره اترې نه واري د خپل لوريانو حق نه ورګي د بچو حق نه ورګي او دا ټول لانجه او تپریدي او پلار دې لاړ شي نو بیا سي بیا دغه بچي بیا سګي بیا خو دې ډونم نالي یقیني خیره ته بیا کوي خپل مې دي چې پلار الله دې داسې کا چې دا ټول خبره دې ختم کړي وي نو اوس بدل ته مونږ داسې خفګان نه وي نو پلارا په قلم کې دې زور دې ټولر څخه ختم کا د مرګ څخه پته نه لګي خپل لوريانو ته مې سی ورکا خپل زامون لتی سی ورک خپل جمدنه ټول خبره طریق ختم کا کو نه ګوره بیا به سبا سي د علانجي کونجي وي په دې تاثیرونو کې زما ملګری دي وکیلان رنګونه را تکینا تاسو را نه کوي دا د خور راغلي دا ضرور راغلي نه په ټوټه زمکو باندې جنگونه دي په دکانونو باندې جنگونه دي په پیسو باندې بیا جنگونه پارشي باندې بیا جنگونه دا ولي د ټول مخکې خو د خپل مشرانو جاخي کونجي پریخي او دا غینه بس ایرورا ګوره تپوس پجن کیږي دا پر دې حق ته د خپل لور هو حق سو کم دا ورک ګوره سینا چې بیا پکې ګيري او بیا پکې منډه ترلې وي دا پوسټ سره غلې یا صحیح دی یا غلط دی بهر کې کور څنګه خو زبګ یو موضوع پکې راځته کړ یو موضوع دا باز باندې کمنټس کې خلک خبرې کوي کده الله بندګانو زما خو د موضوع سره کاری زما موضوع راچوتو ما خو چاغه زه به وګورم کنه یو کس مې دلته راګي یو کمنټس کې خبره کړې و نو بیا بس اسی بلار لمخ لرالن نو ما ورته ویلکه د استنجا په څو قسمه دا غره تو وای نو بس مولوی سی بس وای بس بیا دغه حساب کنه نو جناب موضوع ته ګوري موضوع ته یو خبره بګی دنه پرته خو بس رونا او خیان دی ګوره خور ډیر خوګی ډیر خوګی وګوره ما ته ولسلو بس الله دې موږ معاف کړي د مولانا سی محترم تاسو خسته خبرې په خسته انداز کې اوریدلې موږ ټول ته پکار چې په دا خبرو باندې د عمل کولو کوشش وکړو